نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. که څه هم په بارکلي کې د غفار دکان شته، خو اوس د ناظر په سر کې د دکان جوړولو نقشه ده او لامدې کبله یې رحیمداد ته وړاندیز وکړ چې ورسره شریک شي. رحیمداد د ناظر وړاندیز ومانه او خپلې سپمولې پیسې یې هغه ته ورکړې. اوس به په ډرامه کې واورو چې د مجید په کور کې څه تیریږي. پلاره هغه څنډه لږه درکش کړه چې سم شي. مینې لورې دسترخوان ما ته پرېږده، ته د پلار توبه واچوه. لاسونه مې پاک دي، ماښام مې اودس کړی. زر کاسې را کېږده او ډوډۍ را نږدې که چې وږیم. مینې لورې د اوبو ګیلاس در سره تیار ډک کړه. سمه ده مورې، دا دې ډکوم یې. ښه ده شي لورې، راځه نوره کښېنه او ته دې هم ډوډۍ وخوره. ته خوندوره لوبیا دې پخه کړې ده، په لاسونه دې برکت شهزادګي. ملنډې مه وهه مجیده، لکه چې رانه خراب شوی او له غوسې نه داسې وایې. پلار مې رښتیا وایي مورې، نن لوبیا ډېره خوندوره راغلې. دا دی مینې دې صفت وکړو، اوس خو دې باور شوی وي که نه؟ بس دارو مشه، زه خو هر وخت له دیګ سره ډېره خواري کوم. ته د همدې دپاره دیګ سره خواري کوي چې موږ دې صفتونه وکړو. د صفتونو لپاره ورسره خواري نه کوم، وایم چې ټول یې په خوند وخورئ. که اوس مجیب وای نو 2-3 کاسې لوبیا به یې خامخا خوړلې وای، د هغه لوبیا ډېره خوښېږي. خو چې اوس په کور کې وای. رښتیا مجیده تا ولې مجیب پرېښو چې د شپې له ماما کره یې لاړ شي؟ په دې کې نو څه خبره ده، خو زړه یې تنګ شوی و، اجازه مې ورکړه. ښه کار دې نه دی کړی، یو ځل به دې له ما سره مشوره کړې وای. زه به اوس په دې کې هم له تا سره مشوره کوم چې مجیب ته د ماما دوی کره شپې ته د تګ اجازه ورکم که نه. زما نه خوښېږي چې مجیب دې د شپې چېرته لاړ شي. مور مې رښتیا وایي، مجیب چې په کور کې نه وي کور هېڅ ښه نه ښکاري. بل ځای ته خو نه دی تللی، د پلار دوی کور ته دی تللی دی. چې هلته هم لاړ نه شي ښه به وي. دا خبره دې څنګه وکړه؟ خو چې د شپې چېرته لاړ شي بیا ترې د ښوونځي درس او کورنۍ دنده پاتې کېږي. ځه غم یې مه کوه، هلک دی زړه یې تنګ شوی و، تفریح ورته ښه ده. او ورته ومې ویل چې سهار په وخت راشي او ښوونځي ته لاړ شي. خو له دې وروسته ورته اجازه ورنه کړې چې د شپې چېرته لاړ شي. خیر دی مورې، اوس خو مجیب تللی، دومره ډېر جنجال مه کړئ. زه دې ته حیران یم چې تر اوسه به هم دا تا ویل چې مجیب تکړه دی او کله کله ښه دی چې د ماماګانو پوښتنې ته یې ورشي. او اوس چې ما اجازه ورکړې نو وایي ښه دې نه دي کړي. خو بله ورځ تللی و، دومره ژر ژر تګ هم ښه نه وي. پروا نه کوي، بېګانه ځای ته نه دی تللی چې پې تنګ به شي، خپل د ماما کور یې دی. ښه نو مورې او پلاره، تاسو د مجیب خبرې پرېږدئ، ډوډۍ درنه سړه شوه، خپله ډوډۍ مو وخورئ. رحیم داده نامراده، تا ته دې ویل شي دا ځای د دکان لپاره څنګه دی؟ ګواکې زه به پکې څه وویم، دا ده چې که نو هر ځای چې ستا خوښي. لرې د له مخې کار مو شریک دی، نو هره مشوره به هم په شریکه کوو که نه؟ دا ده چې که نو مشوره کې خو خیري. ښه نو تا ته دې ویل شي دې ځای کې د مشوره څه ده؟ زما خو همدا ځای خوښ شو. یاره ناظره، زه خو ویم چې ګواکې له دې نه ښه ځای به پیدا نه شي. وایم رحیم داده نامراده، لرې د له مخې له دې نه بل ښه ځای په ټول کلي کې نشته. تا ته دې ویل شي د کلي ټول ماشومان او لویان همدلته میداني ته لوبو ته راځي او له موږ نه به سودا اخلي له خیره سره. وایم د پیسو په شمارلو به ستړي شو. په دغه چې که نو بیخي مې در سره خوښه ده، همدا ځای صحیح دی. دا ځای خو ستا په ګټه دی، خامخا به دې خوښ وي. ګواکې څنګه زما په ګټه دی؟ تا ته دې ویل شي کور ته دې نږدې دی، هر وخت چې زړه وي کور ته هم سر ورښکاره کولی شي. دا ده چې که نو دا دې ښه وویل. بس همدلته به له خیره سره دکان جوړوو. چې ډوډۍ به زه د کوره راوړم. ځه ځه کښېنه،
ته لا دومره تکړه نه یې چې چای او ډوډۍ به راوړي او لرې د له مخې چای او ډوډۍ خو بیخي رانه وړې ګواکې ته خو د چای او ډوډۍ ډېر شوقي ریم دا د نامراده زه د چای او ډوډۍ شوقي یم خو تا ته دې ویل شي چې مفته وي که ستا چای او ډوډۍ وخورم نو بیا به د حساب په وخت چای او ډوډۍ مې حسابوې دا د چې کنه ناظریه رحیم داد یار دې دومره نازوانه نه دی چې چای او ډوډۍ به هم در باندې حسابوي لرې د له مخې ما ته معلوم یې اوس دا خبرې پرېږده او متر راکوه چې دوکان ته ځای په نښه کړو له خیره سره که متر پسې خو مې ټول کور ولټوه خو پیدا مې نه کړ ښه ځه خیر چې متر نشته تا ته دې ویل شي راځه چې په پښو باندې دا ځای ګز کړو زما دا ګامونه چې دي فکس 1 متر دي ته راته ګوره دا شو 1 متر دا 2 متره اول ګام دې غټ کېښوده او دا دویم دې وړوکی کېښود او رحیم دا د نامراده ټول حساب دې راباندې غلط کړ تا ته دې ویل شي لږه شیبه د خوله بنده کړه دا تاسې دواړو بیا څه د ماشومانو لوبه شروع کړې لرې دې له مخې غفاره دوکانداره نور د خیر نشته له خیره سره څنګه مې خیر نشته د ناظر مطلب دا دی چې ګواکې نور به ستا له دوکان ته یو څوک هم سودا نه اخلي نو چې له ما یې نه اخلی له چا به یې اخلی کلي کې خو بل دوکان هم نشته غفاره تا ته دې ویل شي دا کوم ځای کې چې ولاړ یو همدلته به څو ورځې وروسته یو ښایسته دوکان جوړ شي چې لرې د له مخې هر څه به پکې پیدا کېږي دلته له دوکان جوړولو تیر شئ د کلي خلک کم دي او فقط زما دوکان پرې چلیږي تاسې د ولسوالۍ بازار کې ځان ته دوکان جوړ کړئ پلار مې تا ته څنګه ښایسته رنګ جامې راوړي دي مجیبه زما جامې چېرته دي زما د خوښې رنګ جامې یې راته راوړي دي هو په رښتیا چې ښایسته دي ما ته یې کوم رنګ جامې راوړي دي ها ستا جامې له کومه شوې تا ته خو یې څه جامې نه دي راوړي یوازې ما ته راوړي خیر دی مجیبه ما مې په عذابوه ژر راته ووایه چې ما ته یې کوم رنګ جامې راوړي دي او چېرته دي زه درته وایم پلار مې یوازې ما ته نوي جامې راوړي دي ته په جامو څه کوې زما د اغوستو بیخي جامې نه وې زما هم د اغوستو جامې نشته که نه ټولې جامې مې زړې او پیوند دي ښه نو زه څه وکړم چې زړې دي او که نوي دي بس خپل کار کوه شابه راته ووایه چې زما جامې دې چېرته پټې کړې دي ځای راته وښایه یو ځل مې درته وویل چې پلار مې تا ته جامې نه دي راوړي خو تا ته زما خبره ټوکې ښکاري له ما نه نور پوښتنه ونه کړې څنګه یې نه دي راوړې پلار خو چې هر وخت تا ته جامې راوړي نو ما ته یې هم راوړي خو ته دروغ وایې دروغ نه درته وایم دا ځل یې نه دي درته راوړي که زما په خبره دې باور نشي نو چې کله پلار مې راغی بیا ترې پوښتنه وکړه او یا ځه لاړه شه له مور نه مې وپوښته چې دروغ او رښتیا درته معلوم شي مور مې د ګاونډۍ کره تللې ده چې راغله بیا پوښتنه ترې وکړه زه ډاډه یم چې پلار مې خامخا ما ته جامې راوړي خو تا چېرته پټې کړي دي ما ته دروغ وایې او هسې مې ځوروې ښه نو چېرته مې پټې کړې زه ټول ځایونه ولټوه که دې پیدا کړې نو بیا به زه دروغجن یم اوس یې پیدا کوم دلته خو نشته لکه چې د بړستنو منځ کې دي ایښي وایم ټول ځایونه پسې ولټوه نه یې شي پیدا کولی هسې به ځان په عذاب کې خیر دی مجیبه سوال درته کوم نور مې مه په عذابوه او راته ووایه چې زما جامې دې چېرته یې ایښي ته خو هېڅ په خبره نه پوهېږې ته خپل ځان په عذابوې ما خو درته اول نه رښتیا خبره وکړه نو پلار مې ولې ما ته جامې نه دي راوړې او یوازې تا ته یې راوړې زه ورته له تا نه ډېر ګران یم ځکه یې راته راوړې او پام را باندې کوي زه هم ورته ګرانه یم که نه نو له ما سره یوه خبره هم ونه کړې دروغجنه اوس دې کې زما څه ګناه ده خو که ته پلار ته ګرانه وای تا ته به یې هم راوړې وای زه به اوس تاسې خوښ شم زما او د ریم دا ټوله خواري مو په ګولاهو کړي له خیره سره تاسو ته دې ویل شي
زه به اوس تاسې دا لوبې وښیم یو به هم رانه خلاص نه شئ خیر دی ناظر کاکا څه راته مه وایه تا ته دې ویل شي د جانداد زویه زه راښکته شه او پښې سپکې که ګینې لرې دې له مخې په همدې خاوره کې دې ښخوم ما خو څه نه دي کړي ناظر کاکا دا خاوره زما پلار شیندلې چې تاسو نه دي کړي له خیره سره نور دې نه پرېږدم دلته زه کرار دلته ناست وم دا خو نور هلکانو پکې لوبې کولې ډېر دلیلونه را سره مه وایه زه راښکته شه ګینې درخېږم او په کشولو دې راښکته کوم ښه دا دې ښکته کېږم خو څه به راته نه وایې لرې دې له مخې څنګه به درته څه نه وایم دا خاوره موږ څومره په سختۍ راوړې او ډېرې کړې وه او تاسې پکې داسې قوبل کړی راښکته شه درته وایم ګینې غوږونه یې درته تاوم راښکته شه ښکته شه غوږ مې پرېږده چې خوږ دې کړم خوشې مې کړي بیا به دې پلار ته وایي چې غوږونه یې راله تاو کړل د دې خاورې په راوړلو خو له ما سره نږدې و چې د رحیمداد ملا ماته شي زه څه خبر وم ګنې بیخي دلته به نه کېناستم تا ته دې ویل شي اوس خبر شوې که نه بیا خو به دلته ورانی نه کوې ناظر کاکا بیا به بیخي دلته لوبو ته نه راځم او امیدګیه که بیا مې ولیدې نو تا ته دې ویل شي داسې په اسانه دې نه خوشې کوم ناظره دا داسې کنډو ولې دې پرېښودو دا خو به لږ ما پرې نیولی وې چې عقل مې ورته ښودلی وې لرې دې له مخې ما ورته غوږونه تاو کړل چې بیا په یاد وي دلته به رانه شي هی اوس به دا ټوله خاوره ګواکې له سره راټولوو چرت مه واره امداده چې زه او ته ورته نستونې را بډ وهو نو په یوه شیبه کې به راټولوو له خیره سره ښه ناظره ته دا راټوله که دا داسې که نو زه به یو بل ضرور کار وکړم د څه شي ضرور کار له خیره سره ما خو تا ته کوم کار نه دی در سپارلی ګواکې اوس به ته ماته کارونه راسپارې زم د سمندر استاد سره خبره کوم چې دوکان راته جوړ کړي تا ته دې ویل چې له خیره سره له ما او تا سره خو همدومره روپۍ دي چې د سمندر استاد وشي لرې دې له مخې سودا به بیا په څه شي راوړو ناظره دا داسې که نو وړیا خو یې درته هېڅوک هم نه جوړوي رحیم دادا غم مه کوه ناظرګل دې چې ژوندی وي دې وړو خبرو ته زړه مه وهه داسې ګلکاري به درته وکړم چې تا ته دې ویل شي د سمندر استاد خوله به م ورته وازه پاتې شي نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه مجید که هر څو مینې ته وویل چې یوازې د ته یې پلار له بازاره نوې جامې راوړي دي خو مینې نه منله هغې کور لټ په لټ کړ خو خپلې نوې جامې یې پیدا نه کړې له بلې خوا معجبینه د ناظر روغتیا ته اندېښمنه ده ځکه چې هره ورځ له ځان سره خبرې کوي دا دی سطل او ګلماله مې هم راواخیستل له خیره سره نور نو څه شی پاتې نه دي چې را سره یوسم هسې نه چې څه مې هېر شوي وي لرې د له مخې اوس خو هغه پخوانی ناظر نه یم ناظره روغ یې څه خو به در باندې شوي نه وي څه تا ته دې ویل شي دا دې څه ویل ما جبین ګلې خو دروغ یم دا دی ته مې وینې دا خو مې ځکه وویل چې پخوا یوازې په خوب کې غږېدې اوس په رڼا ورځ هم له ځان سره لګیا یې لرې دې له مخې ته زما په پټو پلانونو باندې نه پوهېږې ځکه خو داسې وایې یوازې غږېږې نه ناظره څوک چې در سره نه وي ته له ځان سره پټ پټ خاندې دا ولې تا ته دې ویل شي زه بیخي ښه یم زما اندېښنه مه کوه له خیره سره ځان سره چې غږېږم خوښې نه غږېږم نو څه وایې یو پلان لرم پلان د څه شي پلان دا نه درته وایم له خیره سره زړه مې دی چې یو ډېر لوی کاروبار جوړ کړم ته خو ما ته ووایه چې څه کاروبار جوړوي وایم نه درته وایم له خیره سره د دې ډول غږ به سبا واورې ښه نو دا خو راته ووایه چې په لاس کې د څه شی دی دا یو سطل دی او تا ته دې ویل شي دا بل هم ګلماله
سطل او ګلماله څه کوي؟ چیرته روان یې؟ ماجبین ګلې خپلې پیسې مې د دښمنانو له منګولو بچوم. لرې د له مخې ناظر په دې ښه پوهېږي چې خپله سرمایه په څه شي بنده کړي. دا څه وایي؟ کومه سرمایه او کوم دښمنان؟ تا ته دې ویل شي ماجبین ګلې د ناظر ګل د زړه بلبلې. دا ځل مې له زړه نیت کړی چې په کلي کې یو غټ دوکان جوړ کړم. څه شی؟ دوکان جوړوي؟ او دومره غټ دوکان جوړ کړم چې عبدالقادر جان له یوه سره تل بله سره په منډو پکې ستړی شي. نو په هغه پیسو خو دوکان نه جوړیږي ناظره. 2 افغانۍ دې پیدا کړي، اوس د کلي په منځ کې دوکان پرې جوړوي؟ وایم دا څه وایه له خیره سره هلې خلکو لکه چې تباه او برباد شوم. ولې؟ خدای دې له بربادۍ وساته. څه وشول؟ لرې دې له مخې ته څه پوه شوې چې زما پیسې کمې دي؟ وایم چیرې دې ولیدې؟ ما خو په بکس کې لیدلې دي. کله دې چې پیسې په بکس کې پټې کړې وي څو واره مې شمېرلې دي. تا ته دې ویل شي له خیره سره ته زما پیسې څه کوې چې هر ځای راپسې او څارې مې؟ ګمان د ایمان زیان دی. در څخه غلا کړي مې نه دي، یوازې مې شمېرلې دي چې څو دي. خیر مې په دې کې دی چې همدانن دوکان جوړ کړم. که دا حال وي نو لرې دې له مخې ماجبین ګله به مې له صندوق سره جیبونه هم لوټ کړي. دا څوک دی؟ د دروازې کړپ ولی شو؟ څوک یې؟ لال بازه نارې مه وهه، زه یم غوټۍ. ته څه کې؟ د باندې وتلې وي؟ نه په دې تکه توره شپه کې د باندې څه وکړم؟ نو بیا دې دروازه ولې خلاصه کړه؟ ما په کوټه کې کړپ واورېدو. خلاصه کړې مې نه ده، بنده مې کړه. ستا نه خلاصه پاته شوې وه، همدا اوس ما زنځیر کړه. دا څه په ګډو وډو سرې؟ ما خو دروازه خلاصه نه ده پرېښې. دا چا خلاصه کړې وه؟ نن درنه هېره شوې وه. له ما نه نه یېرېږي وغوټئ. ته دا راته ووایه چې دروازه ولې خلاصه پاتې وه؟ مطلب مې دا دی چې چا خلاصه کړې وه؟ خو درته ومې ویل چې له تا نه پاتې شوې وه. ماښام چې کور ته راتلې له یاده دې وتلې وه. وغوټئ له ځانه مه غږېږه. له ما نه دروازه نه یېرېږي. زه یې هره شپه زنځیروم. تر اوسه مې یوه شپه هم نه ده پرېښې. بیا به نو ما پرېږي؟ سم درته وایم وغوټئ. دا نن د ماسخوتن تر ډوډۍ مخکې ورغلم او دروازه مې زنځیر کړه. اوس سپین ږیری شوی یې، هر څه دې له یاده وځي. ټوکې مه کوه غوټئ. له ما سره اندېښنه پیدا شوه. د اندېښنې خبره نه ده. نن دې دروازه بنده کړې نه ده، خو وایي چې ماښام مې بنده کړه. خامخا درنه هېره شوې ده. له ما دا شیان نه یېرېږي. له کومې ورځې راهیسې چې مې پلار له کوره تللی، زه هر ماسخوتن دروازې ته ورځم او بندوم یې. پخوا به مې دا کار پلار کوو. زه ترېنه بېغمه وم. اوس یې نو نه منې؟ خو دې نه منم. که دې بنده کړې وای زه به نه مجبورېدم چې ورشم او دویم وار یې بنده کړم. معلومداره خبره ده چې له تا نه بنده پاتې شوې ده. سړی څه ووایي نو؟ زه خو حیران یم. مه حیرانېږه. په خپل ځان مې شک راغی. ما درته وویل چې سپین ږیری شوی یې، ډېر کارونه دې له یاده وځي. هسې نه چې شمس د باندې وتلی، هغه به خلاصه پرېښي. هغه خو لیونی نه دی چې په شپه کې به دې باندې وځي. په دې تیارې کې به څه کوي؟ کاشکې دې یو وارې کتلی وې. خوشې اندېښنه مه کوه، هغه به اوس قرار په خپله کوټه کې ویده یي. ولې له خوبه باسې؟ دا داسې کنه ناظره یو څو بېلچې خاوره نور هم پکې راګاده کړه چې خټه لږه نیولي که نه نو ګواکې بیا پاس هم مضبوطه پرې راځي. سترګو دې زار شم رحیم دا انډیواله. دا خو د ډېره د هوښیارۍ خبره وکړه. بس ده که نور هم در واچومه. دا داسې که نو زه خو وایم همدومره به بس. چې داسې ده نو تا ته دې ویل چې له خیره سره زه به هم در ګډ شم چې خټه زر تیاره شي. دا داسې که نو ناظره دا د وطن کار دی، ته په دې کې مه راګډېږه. زه زر لاس وښورمه. ګواکې که داسې په یوه کار کې سره سپېښ شو نو تر کاله به هم دا دوکان جوړ نه شو. تا ته دې ویل شي رحیم دا د نامراده تا خو له ما بدتره دوکان جوړېدو ته سره خوړلې. لږې سړه خوره. دا داسې که نو خانده مه، له ما نه ته د پیسو ډېر وږې.
تا ته دې ویل چې امداده نامراده زه د پیسو وږی نه یم خو پیسې راته ګرانې دي داسې ده نو بیا دې په پټکي باندې ملا خکلاکه وتړه او د دوکان سنګکاري شروع کړه دا داسې که نو زه به خټه در جوړم او تا به سنګکارۍ کار نیمایي خلاص کړی وایم تا ته دې ویل شي ته د سنګکارۍ غم مه کوه زه د دوکان دیوالونه له سنګکارۍ نه پراته درته پورته کړم او دا داسې کارونه ناظره نن څه په ګډوډو ساري دیوال پرته له سنګکارۍ درېدلی دی امداده تا نو څه شی لیدلی دي خو ټول عمر یې د خلکو ویښتان جوړ کړي دي تر مخ د ناظر خټګر ولاړ دی تا ته دې ویل شي ما مې د خپل کور دیوالونه پرته له سنګکارۍ نه آباد کړي دي لرې د له مخې له کانکریټي دیوالونه هم کلک دي او تر اوس یو درس هم نه ده پکې شوی دا داسې که نو دا اول ځل دی چې له تا اورم چې دیوال یې پرته له سنګکارۍ نه چا جوړ کړی تا ته دې ویل شي تا څه شی لیدلي چې پاتې دا شوه له خیره سره ته دې خپله خټه ژر ژر را جوړه کړه نو زه پوه شاوکار مې و ناظره ببر سره د خپل زړه کارونه خو دې شروع کړي دي باقي داسې نه چې ټولې خوارۍ م په اوبو لاو کړي اره امداده نامراده تا ته دې ویل شي لکه چې زما خبرې تا تاسې په باد راوړې ښکاري له خیره سره داسې دوکان به درته جوړ کړم چې خوله دې خلاصه پاتې شي فقط چابک شه او خټه را جوړوه چې له خیره سره اوس به مې پسې اخیستی وې دا داسې که نه سمه ده تا ته دې ویل شي که همدغسې کار وکړو نو ډېر ژر به مو دوکان له خیره سره جوړ شي ناظره دا پخڅه دې ولې دومره نرۍ وواله دا داسې که نو که تر آخره همداسې پورته کې نو په یو پوکي ړنګه در وبوله او تا ته دې ویل شي د امداده نامراده نن خو دې د ما مغزه راوخوړل لرې دې له مخې ښه ده چې خټه لږ پکې مصرف شي رحیم دادا څه خواري لرې دا داسې که نو د دوکان دیوالونه مو پورته کوو سختي مې لیدلې وه خو د ناظر په څېر لکه توره تیږه سخت مې نه و لیدلی د مورغانچې دیوالونه هم څوک دومره نازک نه جوړوي څومره چې تاسو د دوکان دیوالونه جوړوئ تا ته دې ویل چې له خیره سره خوله دې ډېره جینګه مه راته نیسه همدا اوس دې خوله وتلې ده چې له خیره سره د دوی دوکانوالې داسې زر جوړ شو وایم پنجه که امداده شمسه وا شمسه ژر کوه ځان دې پټ که والکه مجیبه په تا څه شوي دي ځان ولې پټ کړم خیرات خدای ډېرې خبرې مه کوه راځه دې خواته له ما سره چې اوس به مو وویني مجیبه لاس مې خوشي که دا ته څه غږوې څوک مو ونه ویني اول ته له دې ځایه راځه بیا به هر څه درته ووایم لیونی یې که په سر لاس مې خوشي که له هغه ځایه ولې داسې پټ را وتښتېدلې لکه کومه بلا دې چې لیدلې وي څنګه ښه سایل و اوس به ټول رانه تېر شي ته د سیل غم اخیستی که درته ووایم چې هلته څوک و نو بیا به دعا راته وکړي ښه شو چې راودېستم اوس نو خبرې ډېرې دې خوا هغې خواته ما وړه ژر راته ووایه چې څوک و چې په لیدو دې داسې رنګ ژېړ اوښتی لږ په کراره خبرې کوه هغې میلې ته ګلخان هم راغلی و ګلخان هو ګلخان د ملک فتح خان زوی درته ښایم یاره مجیبه څه درته ووایم ګلخان هلته څه بلا غواړي هغه خو ډېر اصولي کس دی په دې میلو محفلونو کې به یې په دوربین کې ونه وینې زه نور نه پوهېږم خو شکر چې زما ورته پام شو که یې زه ورته لیدلي وای چې دواړه هلته یو نو رسوا شوي به وو تر کومه چې زه ګلخان پیژنم هغه په داسې میلو کې ګډون نه کوي ته م رښتیا وایې شمسه ما هم چې ولید بیخي حیران پاتې شوم چې دلته څه کوي مجیبه داسې نه چې تا کوم بل څوک لیدلی وي او د ګلخان ګمان دې پې کړی وي ته څه وایې شمسه زه خو ړوند نه یم په خپل سترګو مې ولید چې ګلخان و ما نه دي ویلي چې ته ړوند یې خو بیروبار ډېر و ښایي کوم بل څوک دې لیدلی وي چې ګلخان ته یې څېره شوي وي نه زه ډاډه یم چې ګلخان و اول ما هم داسې فکر کاوه چې ښایي بل څوک به وي خو چې غږ مې واورېده نو بیخي ډاډه شوم او ژر مې تا ته وویل چې له هغه ځایه راوځه داسې نه چې ومو ګوري ګلخان ته نو څوک ووایي چې دی د دغې میلې ته راشي بیخي زموږ په نیشه کې ته اشاره ووهله ورکوه یې ته اوس دا خبرې پرېږده راځه چې له دې ځایه لاړ شو داسې نه چې راوځي او موږ دواړه دلته وویني مجیبه زه یو ډېر ښه نظر لرم چې په هغې سره به دا میله هم له لاسه ورنکړو څنګه نظر
که موږ دواړه د ګل خان له نظره پټ د محفل په یوه ګوښه کې کینو نو د هغه به موږ دواړو ته پام هم نشي ځکه بیروبار ډېر دی او ساعت به مو هم تېر شي ګوره داسې میلې بیا هر وخت نه وي یو وخت برابریږي راځه چې همداسې وکړو ګوره چې داسې غلطي ونه کې ګل خان خوړون نه دی که چیرې موږ دواړه دلته یو ځای ولیدو نو له دې به ستر جنجال پورته شي څه جنجال به پورته شي که ګل خان خبر شو نو د دواړو کورنۍ خبرې دربوله بیا به په کور کې څه ځواب وایو چې په شپه کې له کوره پټ وځو او په میلو چرچو باندې خپل وخت تېروو نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه رحیمداد او ناظر اړ شول چې د دکان د جوړولو خټې په خپله ترسره کړي او ځان یې د پخڅې جوړولو په کار کې ماهر وباله خوا په شپه کې مجیب او شمس له کوره بهر لرې تللي دي ټوله میله د ګل خان له لاسه راباندې خرابه شوه چې د هلته څه بلا غوښته دا شکر چې وینه لیدلو او زما ورته پام شو ګنې خیر به مو نه و کاش چې دسمالونه راسره وای او په سر مو اچولي وای بیا یې نه شوای لیدای او میله به نه راباندې خرابېده ته اوس له میلې نه نور تیر شه میله خو هسې هم خرابه شوه دا ووایه چې څه به کوو څنګه به څه کوو څه لیدلي خو یې نه یو چې چاته به مو رسوا کړي د رسوایي خبره نه کوم په دې توره شپه به اوس چیرته ځو زه خو نه خپل کور ته تللی شم او نه مې اوس د ماما کور ته تللی شم که لاړ شم نو راته وایي به چې دې وخت کې څنګه راغلې راځه یوه شپه ده تېره به شي خدای مهربانه ده یو ځای به پیدا شي څنګه به تېره شي او چا کره به ځو که ته مې له ځان سره خپل کور ته بیایې زه خپل کور ته نشم تللی او بیا چې ته م راسره یې پلار ته به مې څه وایم نو څنګه به کوو شمسه ټوله شپه به همداسې په ګرځېدا تېروو نو چې سهار شو بیا به کورونو ته ځو ته غوږ شه د موټر غږ را نږدې کېږي هو هاغلته را روان دی ګروپونه یې ولګول دا خو لکه چې د ګل خان موټر دی له ده نه دلته هم خلاص نه شو ګل خان خو میله کې و دا به د بل چا موټر وي د ګل خان موټر دی شمسه له دې ځای نه سم ښکاري ما وپېژنده دا خو رښتیا هم د ګل خان موټر دی خپل هم له میلې راوتی دی او په موږ یې مارڅه ګډوډ کړل هلته خو یې ونه لیدو که دلته مو وګوري او ومو پېژني نو هم په غم اوړو ژر کوه ځان دې پټ کړه چې ومو نه ویني د موټر ګروپونه یې لګولي دي د پټېدو ځای خو نشته را منډه که دا څوک منډه کول هله را تېزه شمسه چې موټر یې ودروو او راښکته شو اوس راپسې نه شي دواړه درېدل پلیز تاسې څوک او ولې منډه وهل مجیبه ځواب ورنکړه چې ومو نه پېژني دا ټول ستا له لاسه شمسه وای خلاص مې مات شو شمسه خلاص مې مات شو درد کوي شمسه کار خو مې درته خلاص کړ اوس نو رحیمداد اوبه راواچو چې د لاسونه مې ومینځم له خیره سره لوټه در واخله ګواکې خپله ځان ته اچوه زه خو دې په مرګ مړ کړم تا ته دې ویل چې رحیمداده یو ځل د زړه په سترګو دې دیوالونو ته وګوره داسې پخڅه مې وهلې چې ټوله ستړیا به درنه هېره کړي دا د چکنده ته خو جامع الکمالات نظریه ویم سل کارونه دې زده دي یاره رحیمداده که رښتیا درته ووایم سل کارونه خو مې زده دي خو لرې دې له مخې بیا هم پکې خالي جب ګرځم ګواکې خلک څه ښه وایي څوک چې هر کاره شي نو هېڅ کاره شي ښه اوس دا وایه چې ګلکاري به مې منې که نه لرې دې له مخې سمندر استاد به هم داسې کار کله په ژوند کې کړی وي نه ویم سمندر استاد باید له تا سره شاګردي وکړي شاګردي
داسې دیوالونه دې جوړ کړي چې په لیدو ورته سړی نه مړېږي. تا ته دې ویل چې د امداده نامراده نوره نو ستړیا له خیره خلاصه شوله، بس ناز به او پیسې به شپارو ګوته ورته لمدوه. اوهو تر اوسه خو لا ډېر کارونه پاتې دي، باقي چت خو مو نه دی پټ کړی. څو ورځې به صبر کوو چې دیوالونه ښه پاخه شي. وایم لرې دې له مخې امداده دا دیوالونه همدا اوس د کلاګانو د پخو دیوالونه هم کلک دي، سبا یې د چت کار خلاص ګڼه له خیره سره. خو دا ده چې که نو چت به پتې شي پټوو، لرګي خو مو لا نه دي اخیستي. امداده نامراده په لرګیو 1 روپۍ هم نه ورکوو. تا ته دې ویل شي کور کې را سره ښه ښایسته لاړې شته، وایم هر ده چې وړیا شي نو خامخا به ګټه کوو او جیبونه به مو ډکېږي. دا ده چې که نو ډېره ګرمې مه خوره، چې چت پټ شو که نه بیا خو هم ډېر کارونه شته. یا نو د څه شي کارونه دي؟ المارۍ به جوړو، ګواکې هغې ته به بیا له ولسوالۍ نه سودا راوړو، او دا خو ډېر وخت نیسي. المارۍ ملمارۍ پکې نه لګوو، لرې دې له مخې بیا المارۍ دوکان کې به له غفار دوکاندار نه ډېره سودا کوو. چرت مه وه. ښه نو الله پاک دې پکې خیر واچوي، وبه ګورو چې دا ستړې مو ځای نیسي که نه. تا ته دې ویل شي امداده خامخا به ځای نیسي، ته اوس ما سره شریک شوی یې، که د کلي غټ تجار مې درنه جوړ نه کړ زما نوم به ناظر ګل نه وي. دا ده چې که نه خدای دې خوار نه که ناظره، وایم له دې څو پیسو مې خلاص نه کړې. هلر امداده لکه چې تندر مې په سره وغورځې که دا څه شی سو؟ نه دا ده چې که نو تندر نه دی راغورځېدلی، سر دې لږ تاو که او اخوا وګوره، دا ده چې که نو ستا یو پوخ دیوال راوغورځېد. اوهو دا څنګه راوغورځېده له خیره سره؟ دا خو ستا استادي ده که نه، ګواکې ښه مې درته وویل چې سمندر او سا به راوغواړو، هغه پوخ خټګر دی، زموږ د کلي د خټو ټول کار هغه کوي، خو تا ونه منله. وایم تا ته دې ویل شي امداده زه به د غفار خوښ شم. ولې غفار خوا راکې څه کړي؟ تا ته دې ویل شي د غفار په زړه زموږ کار نه ځایږي، دیوال د همغه سترګو ووهه ځکه راوغورځېده. تی هلئ راشئ دانه وخورئ. تی مورې ولې مینې بچی ولې ژاړې؟ هله راته ووایه څه شوي دي چې داسې په غریو ژاړې؟ پلار مې مجیب ته کالي راوړي دي، خو ما ته یې نه دي راوړي. بس په همدې خبره ژاړې؟ یوازې کالي نه، اوس کټې هم ورته راوړی، کالي هم ډېر ښایسته کالي دي. بس مه ژاړه، تا ته به یې هم راوړي، بلا دې را باندې وګرځه زما ګرانې لورې. نه زه مې پلار باندې ګرانه نه یم، یوازې مجیب ته یې کالي راوړي دي، که پرې ګرانه وای ما ته به یې هم کالي راوړي ول. ژاړه مه بچی، شکر دی غټه نجلۍ، په دې وړو خبرو څوک نه ژاړي. زه په دې نه ژاړم چې کالي والي نه دي راته راوړي، په دې ژاړم چې زه ولې پرې ګرانه نه یم. دا خبره له کومه شوه چې ته پرې ګرانه نه یې؟ پرې ګرانه یې، ته هم د مجیب غوندې پرې ګرانه یې. نه پرې ګرانه نه یم، مجیب تر ما ډېر پرې ګران دی، هغه ته ډېر ناز ورکوي، خو زه یې له پامه بده یم. ګوره مینې داسې خبرې مه کوه، پلار به د پیسې نه درلودې چې یوازې مجیب ته یې کالي راوړي دي. نو مجیب ته یې له کومه کړې چې ورته راوړل؟ پیسې لري، خو که زه یې له پامه بده نه وای ما ته به یې هم راوړي وای. څه ووایم لورې؟ هغه مجیب چې خبره کوله هغه رښتیا ده. څه یې ویل؟ هغه خپله ماته ویل چې زه مې په پلار ګران یم، خو ته نه یې پرې ګرانه، هېڅ مینه نه در سره کوي، هسې خوشې په ما د مینې نوم ایښی دی. مجیب خو هسې له ځانه غږېږي. نه رښتیا وایي، زه اوس پوه شوم. د مجیب په خبرو پسې مه ګرځه، هغه خو هر څه وایي، سر مه پسې ګرځوه. ښه نو پلار مې ما ته ولې کالي نه دي راوړي؟ ګوره مینې دا خبرې پرېږده، اوښکې دې پاکې کړه او ټنډه دې سمه ونیسه. دا خبره ولې پرېږدم؟ زما
زما کالي هم زاړه شوي دي، زه نو څه شی واغوندم؟ که دې ژړا پرېږدې او زما خبره ومنې نو یو زیری به در باندې وکړم. څه زیری؟ آفرین، نوره مه ژاړه. زیری دې ووایه. زیری دا دی چې تا ته به زه یو جوړ کالي جوړ کړم، بس یو څو شپې صبر راته وکړه، سمه ده؟ نو ته به یې څنګه راته جوړوې؟ زه مې له خپلو کالیو درته جوړوم. له خپلو کالیو څنګه؟ زما هغه کالي چې را پکې تنګ شوي دي هغه به اوس پخوم او له سره به یې تا ته وګنډم، سمه ده؟ اوس به مې مور او پلار ته څه پلمه کوم. مجیبه مه ژاړه، پلمې ته ضرورت نشته، لاس به دې که خدای کول زر جوړ شي. نه جوړېږي، ډېر درد کوي. خو درد یې پیدا کړی، لوېدلی یې چې یو څه وخت وځي دستي جوړېږي. یوازې درد نه دی پیدا کړی، مات شوی دی. مات شوی نه دی، که مات وای بیا یې درد داسې اسان نه در باندې تېرېده، ډېر به ترې ځورېدلی وای. اوس هم ترې ځورېږم. ته نو زما له حاله څه خبر یې؟ ولې نه یم خبر، ته زما ملګری یې، کوم زحمت چې په تا تېرېږي زه هم پرې پوهېږم. وګوره شمسه، لاس مې مات دی. که مات نه وای نو زه یې نه مجبورولم چې وژاړم. ژاړې خو په دې خاطر چې د درد طاقت نه لرې. دا خبره نه ده، راشه ته یې وګوره چې څومره پړسېدلی دی. ته یې راښکاره کړه. ها وګوره، دا ځای پړسېدلی، درد هم همدا ځای کوي. دا خو دومره خرڅوب نه دی، یوازې لږ سور اوښتی. ته یې راوړاندې کړه. نه نه، لاس مه وروړه، خوږېږي. خوږوم یې نه، یوازې ګورم چې مات شوی نه وي. ته نو څه پوهېږې؟ که ماته مې تا ته خو نه معلومېږي. په ګوتو کې ټینګوم، که رښتیا مات شوی وي بیا پرې پوهېږم. نه مه یې ګوره، هسې نه چې نور یم پسې راخوږ کړې. ته نو ډېر بې طاقته یې. ډېر درد کوي. ځورېږه مه، لږ زړور شه. څوک چې د شپې په میلو ګرځي دا حالات خو به زغمي که نه. که داسې خبر وای هېڅ نه راتلم. پروا یې نشته، وروسته به پخپله ورسره بلد شې چې یو څه وارې ولوېږې او لاس یا بل ځای دې خوښ شي بیا عادت کېږې. اوس به څه کوو؟ اوس په خپلو کورو ته ځو. ټوله شپه مو په پردیو پټیو کې تر ونو لاندې تېره کړه. لږ صبر به وکړو چې لمر راوخیږي، بیا به ولاړ شو. هسې نه چې څوک شک را باندې وکړي چې په دې شنه سهار له کومه خوا راغلاست. زه خو صبر نشم کولی. ولې؟ تر لمر ختو مخکې باید خپلې کوټې ته ځان ورسوم، کنې مور او پلار مې را باندې خبرېږي چې د شپې پټ له کوره وتلی یم. نه خبرېږي، یو څو شېبې صبر وکړه. نه خامخا خبرېږي چې کوټې ته راشي او زما خالي ځای وویني خامخا شک کوي چې ټوله شپه په کور کې نه وم. نو زه به څه کوم؟ ته خپل کور ته ولاړ شه. راځه چې ولاړ شو، ناوخته کېږي. ډېرې پلمې مې وکړې، دا ور نه پوهېږم چې د لاس په اړه به مې مور او پلار ته څه پلمه وکړم. لاس مې ډېر درد کوي.